چې هغه له موږ هغه سوچ وکړو چې څنګه چې زموږ نه خو نن ماشوم رونه وته. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او مهربانه ذات دی. شب قدر شاړه چې یو 3 ورځې مخکې یو ماشوم ټیکټر شاول چې کوم یې غټ ټیکټر هغه یې والي و. ماشوم باندې د پاسه ختلی و او اوس رالم یو ملګري راغه راته وویل راشه یو ویډیو پرې کوو. نو شاړه کې موجود یم، د ماشوم پلار هم راسره دی، ترې دی او ګاونډیانې دي. بچی چې کومي دا د اړه ټوکړه ده، هغه ښځې یو خبره کوي الله یې د بچي غم چاته نه ښیي. ماشومان خو واړي هسې نه پوهېږي، د ډرایور هم دا خوښه ني چې زه دا کار وکړم خو وشي. بل ماشوم چې کومه دی د کې عقل ني، پویه پکې نه دي، پسې باندې پوهېږي نه، په خوږ او په درد په یو شیز باندې هم نه پوهېږي. خو ډرایور حضرات ته مې دا درخواست دی چې کله کلي د ماشومانو ځای نه یا اکثر بازار کې داسې ځای نو دې کې لږ مکمل احتیاط کوئ، ځکه چې ستاسو په وجه باندې یو انسان قتل شو لکه پوره انسانیت چې قتل کړي. قتل خو قتل دی وروره. نو د ماشوم پلار را سره دی، ورکوټي ماشوم دی، په دې سکرین به تاسو ته تصویر ښکاري، د اړه ټوکړه ده. خبرې راته دو کړې بچې د دې خو خفه پې زه شومه. شاړه علاقه ده، نن یې 3 څلورمه ورځ ده، پلار چې ولاړ یم، پلار نه یو څو تپوسونه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشوم څنګه خوږ شو؟ والله بس ماشوم مور خو تیار کو، نو ما هغوی ته د اختیش ته هم ویلې چې دا همه وختي به هم راته نه تیار وه. نو اختیش ته مور یې راته کور کې وویل څه دی تیار که؟ دغې دپاره یې تیار کړه چې د هغه لیټونو بوټانو د شپې خلکو اچولو، نو د هغه ډېر زیات خوښ شوي وو. نو بیا راته مور وویل چې زه چې سار شي وایي بیا به تاسو بوځئ بازار ته. نو هغه اختیش ته اوښې مې موټرسایکل بوتلو، بس هغه ته انتظار هم کوو چې موټرسایکل یې ماله راوسته، په دې کې دا شاول هم را روان و. هغه دا شاول نه را مخکې شو. نو ما هغه شاول ورته ویل لږه ته مونږ ته لږ ودرېږه، ما دلته کې مونږ کې واده هم دی او ما زه د ماشومان لږ سیټ ته کوم. هغه ما ته ویل چې ښه په قلار یې سیټ ته کړه، چې کله تا ما ته ویلې بیا راځه. نو ما ماته موټرسایکل هم سیټ ته کړه، هغه لور مې هم ترې سیټ ته کړله او هغه ماشوم ما سره خوا کې ولاړ و چې ما څنګه دی خوا مخکې به دې بیا د پاسه ختلي مو. نو ما هغه ډېره ورته ویل ماشوم باندې د پاسه ته ما ته ګاډ وخېجو، ما تا ته خو ما ومې چې ودرېږه. نو ما نیم پې ورختلو د پاسه به بیا پې را ریوس شو، ما بس هغې سره یې ور لازړم چودې و، دواړه ګوردې مې له پېر کړلې. بیا هغه ډېره ور دلته کې لغړتې مغړتې والې او چغې وهلې چې غرق شوم او تباه شوم. خضر ماشوم مې مړ کړ، نو تره مې ولر ووته، هغه له د لاسي ورکولو هغه ویې کړو دا ماشوم د ده دی. نو بیا ورته وروسته وویل چې نه دا خو د زیات زوی دی، د شاول ډېراور چې کوم دی ده والې دی. نو بیا اختیش ته هغه لاړو، ورور مې دلته چابیانې واغېښتلې او شاول چې کوم دی رانې مدرسې ته یې را دننه کړ. نو بس دغه خبره وه او بس مونږ خو چې هسپتال ته بیولو، اسریان مسریان هر څه وکړل، نو هغوی ویلې چې بس بچ دی، خو بیا یو ابتحار ډاکټر دی چې ټیکټر پې د پاسه وخته هغه ټیم کې لا ژوندي و، هغه ټیم ژوندی و. د هسپتاله پورې لاړو، ډریپونه هر څه یې ورته وخېجوله. بیا هغوی ته مو ویل زه لږه معاینه کوم د ابتحار ډاکټر نه چې هغه مونږ ته څه وایي، ځکه چې ما د کمیټۍ والا راسره هم وو. هغوی ورته ویل چې لږه ماشوم خو دې بچ دی، اوس تا خوا ته که کور ته یې بوځې او نوره څه تسلي به. نو ما ورته ویل زه اول دې ډاکټر ته یم چې هغه ته مې وخو، هغه له صرف په دې ځای لاس کېښود، بس نور یې چک نه کړو، بس هغه پوه شو چې لږ دننه ختم دی. نو هغه ما ته ویل چې دا تاسو جنرالي هسپتال ته بوځئ. نو زه هلته به یورالوجي والا مو ګوري، اټوپیټک والا به مو ګوري، هلته ماشینګریان هر څه ښه برابر دي. نو چې ما عزت نه روان شوم، بس زما هغه ترس بیا غلې ځان ته دننه کړ. هغه ته یې وویلې که دا ماشوم ته بوځې او که نه بوځې، خو د ده نیمه ګنټه ټایم دی. چې موږ فقیرآباد تاڼې ته څنګه ورسېدو، بس ماشوم ته ساه ورکړله. بیا هم د خپل دغه دپاره بیا جنرالي هسپتال ته مو وځغلو، خو هغوی بیا خپلې وسې ډېرې کړو. هغوی موږ ته وویل چې دا تاسو نه په لاره کې ساه ورکړې ده. پلار دی پلار، اوس یې هم ډېر غټ زړه دی چې دې له خبرې کولی شي. یعنې قسم په خدای چې د چا بچي دغسې لاړ شي. زما په خپله یو زوی و او هسپتال کې راته وفات شو، چې څنګه یې لاس کې راکړه ما ته وایي 2-3 رانه خته و. ماشومان خو د زړه قطرې وي.
دړه غوښې را یادېږي ته ماشومه لیونی کړی و. یو زوی و یو زوی او دوه خویندې دي. د دې ماشوم دوه خوریان ماشوم دوه خویندې دي او بل دې ډېر په مینې ساتلو دې پټو ته بیا شکر ورکول او دوه سپي مو سره ساتلي اوسې لوبې به سره کولې. ورکوټې کاکونې و واړه سپي ورسره مخته اوسې راته وویل چې سپي به اوس هم ورپسې سپي راځي. هغه سپي یې دومره مخته کړي دي چې یو شپه له رو نه وته. چې هغه له موږ هغه سپو سوچ وکړو چې څنګه چې له موږ خو نن ماشوم رو نه وته. قسم په خدای چې هغه سپو بس اړوستونه کړه ډایرکټ به کور را دننه شول او کور کې کېناستل. بیا ورته مو روټۍ مو اچوله چې روټۍ وخوړل واپس ووتل. خو هغه سپي مو ماښام هم شي ګنټه مو ګرځي دوه مو ګرځي چې سني بس واپس لاړ شي. دا دې ماشوم ساموخته شو دا ماشومان چې کمی کنه اکثر دې زما په خپله یو وړه لور وه سپو له بیا کلچې ورکولې هغه سپي ورسره سمه مخته شو. دقسې دا ماشومان چې د سپو سره به یې چېرته مینه کړي کلچه مولچه به یې ورکړي خوله کې به یې څه ورکول نو دونه ورپسې عادت شو چې دلته ورپسې اوس هم راځي. خو ماشوم خو نشته په دنیا کې او هغه ورپسې اوس هم راځي چې ماشوم څه شو دلته به یې ورسره لوبې کولې. نو څونه چې ډرایور حضرات دي زمونږ وروڼه دي زمونږ بیګان دي هغوی ته دا درخواست دی قسم په خدای دا ماشومان دي دوی نه پوهېږي چې دوی پیدل نو مونږ په خپله بعضې وخت کې به موټر سایکل راخته چې ماشوم وینو نو شی په مزه کو مونږ ته پته ده چې ماشوم را منډه مو یار څه کوي واړه خو نه پوهېږي واړه خو د مینې شی دی نه پوهېږي. نو د دې ورور خو ملا ماته شوه آینده دپاره خیال کوئ ورورولي ده مینه محبت خور کې نفرتونه لرې کې لږ احتیاط کوئ ستاسو په احتیاط باندې به ډېر خلک بچ کېږي. نو بس وروره د پروګرام مقصد دا دی چې دا یو پلار دی دله راغلي ویم جړل مونږ له هم ورسره جړه راله باقي زمونږ هم چې یو پلار وجاړي مونږ له هم جړه راځي. نو بس الله هم خوشحاله که ویډیو د ثواب په نیت شیر کې الوی الله هم سپارم د الله په امان.